موږ مکتب غواړو مکتب غواړو ډول باندې مکتب غواړو په خیمو کې ژوند نه کوو دلته د اوبو امکانات نشته دلته سرپناه نشته دلته د سیلابونو خطر دی دلته نور مشکلات ډېر دي دلته د غرو سیمه ده پر موږ باندې تیږې رالوېږي سلامونه ملګرو دا چې د استاد فیض الله د مکتب د شاګردانو سره یم سهار خبر شوم کابل ته روان وم دلته خلکو معلومات راکړل وایي کاریابه مکتب نړېدلی دی مکتب خراب شوی دی ولا ډېر خفه شلم ما ویل چې د مکتب ته لاړ شي او یو لیدنه ترې وکړه نو کله چې راغلم دلته یې خیمې والې وي خو زړه مې ډېر درد وکړو ځکه دلته د ماشومان چې مې وکتل چې تر 1200 پورې شاګردان لري اوس دلته خیمې وال شوي دي باران چې دی هم ورېږي او دا مکتب چې دی په 2 شفټونه لري چې یو د سهار له خوا نه دی بل د غرمې له خوا نه دی او په اصطلاح موږ ډېره 1200 نفر پورې تعداد لرو نو راغلم د مکتب نه مې د دغه خیمو نه مې لیدنه وکړه ملګرو تاسو ګورئ دغلته پل دی دلته سیلابونه راوځي نه دلته پل شته دی نه دلته د اوبو امکانات شته دی ماشومان چې دی په بوتلو کې د ځان لپاره اوبه راوړي تر څو دلته خپل ژوند په تېر کړي نو په ملګرو ملتونو باندې د افغانستان په اسلامي حکومت باندې په دې ټوپ د افغانستان په اسلامي دولت باندې په نظام باندې دغه کومه چې زر تر زره زما دغه چغه واوري کو دې ته انعکاس ورنه کړي نو ملګرو دا شاګردان به په یوې بدې فاجعې سره مخامخ شي دا چې په کونړ باندې زلزله وشوه زموږ ګڼ شمېر هېوادوال ټپیان شو او ګڼ شمېر هېوادوال شهیدان شو زما پیغام دا دی چې دا ماشومان به سبا دې سیلاب وړي چې اوس هم باران ورېږي د دغه غر نه تیږې راولېږي ځکه چې هره سیمه د ویرې سیمه ده کونړ ولایت هغه ولایت دی چې غریزي سیمې لري او پیغام مې دا دی چې زر تر زره حکومت نظام او دولت چې دی اسلامي دولت باید زموږ دغه غږ واوري او زموږ دغه برخې ته انعکاس ورکړي خو د یونیسف په اداره باندې چې هغه د تعلیم په برخه کې همکاري وکړي چې د کاریاب غږ ته انعکاس ورنه کوي د دې ولس لپاره مبارزه کومه په رضاکار ډول باندې راوتی یم غواړم چې د دې غږ تر ملګرو ملتونو نړیوالو ادارو پورې ورسوم دا مې مسؤلیت دی ما له څوک په دې باندې پیسې نه راکوي کابل ته روان وم خو د دې ګلالي ماشومانو لپاره راغلم او غواړم چې د دې ستونزه د اسلامي دولت د مشرانو سره د ملګرو ملتونو د مشرانو سره شریکه کړم انشاءالله په کابل کې به هم ستاسو غږ اوچتوم تر څو په اساسي ډول باندې مکتب جوړ شي تاسو به د دغه مکتب ویډیوګانې مو ګورئ هغه خارج میشتې ځوانان چې په خارج کې دي راځئ $100 راولېږئ او دغه مکتب چې دی په اساسي ډول باندې جوړو نه دلته کوهی شته دی نه دلته د اوبو امکانات شته دی دلته ماشومان په خیمو کې ناست دي او درسونه وایي زما پیغام دا دی چې ملګري ملتونه زر تر زره زموږ دغه غږ ته انعکاس ورکړي غږ وکړئ چې موږ مکتب غواړو مکتب غواړو مکتب غواړو په خیمو کې ژوند نه کوو دلته د اوبو امکانات نشته دلته سرپناه نشته دلته د سیلابونو خطر دی دلته نور مشکلات ډېر دي دلته د غرو سیمه ده پر موږ باندې تیږې رالوېږي کونړ کې زلزله شوې ده او ډېری خلک شهیدان شوي دي کله باید ملګري ملتونه زموږ غږ واوري افغانستان اسلامي امارت باید زموږ غږ واوري دا د ولس د ماشومانو چغې وي غواړم چې دې چغو ته انعکاس ورکړم خبرې کومه پرېږده یو ځل بیا ووایي چې موږ مکتب غواړو په اساسي ډول باندې مکتب غواړو
دا چې ډېرې ورځې دا په چې کونړ ولایت څوکۍ ولسوالۍ او مزار دره کې زلزله شوې وه. موږ شهیدان خاورو ته وسپارل، ټپیانو ته روغتونونو ته ورغلم. نن خبر شوم ماښام ما ته ملګرو وویل چې کاریابه ستاسو د استاد فیضالله مطلب چې دی چې ما پکې زده کړې کړي دي وایي دا تخریب شوی دی، زلزلو خراب کړی دی. نو دلته د کلي مشران زموږ د څوکۍ ولسوالۍ مشران بیا د مکتب کومه شورا چې ده د دې مشران له دې ټولو سره ناست دي، استادان هم دي، د دې پیغام به مو اورو. دلته موږ سره دې شورا مشر ملک چې دی عايزه مهرباني ته خبره وکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. زه نصیر محمد د قنارو د کلي اوسېدونکی د دې شورا څه مشري په غاړه باندې لرم. تاریاب صاحب زمونږ مشکلات دا دي چې زمونږ د زلزلو زمونږ مکتب ونړو. کوم مکتب چې استاد فیضالله متوسطه ښوونځی دی او دغه د قنارو په کلي کې قرار لري، اوس د هغې نه موږ نقشه هم پرې روانه ده د سړک 3.5 متره چې کوم دی په سړک کې ځي. اوس د هغې نه وروسته موږ دغه خیمې دولت ته چې کوم دی یو دغه عرض وکړو دغه خیمې راکړي په دغه شڼه ډاګه کې په دې بارانه کې دغه ماشومان ګرځي سبق وایي او زموږ چې کوم دی سرپناه نشته دی، اوبه نشته دی، ځمکه تاسې ګورئ چې ناواره ده او دغه شان چې کوم دی د استادانو سهولت نشته دی، تخته نشته، ټانکۍ نشته، سولر نشته، دغه شان چې کوم دی د پکو سیستم نشته. د بارانه ته ناست یو کو به شین اسمان د لاندې ژوند تېروو او دغه خپل بچیان چې کوم دی درس او تدریس ته هم چې کوم دی نیولي دي. د دې پرسونل تقریبا داسې ووایه چې 1200 شاګردان دا پرسونل لري او 28 کسان اداري پرسونل لري او صنفونه تقریبا داسې ووایه چې یو شوبات لرو او دغه شان چې کوم دی موږ ته یو معیاري ښایسته تعمیر پکار دی. ځمکه زموږ سره شته دی او ښه پرېمانه ځمکه ده. موږ ته د سپورټ میدان پکار دی، موږ ته چې کوم دی اوبو سیستم دا شیان پکار دي او نور دا ملګري د شورا غړي ټول دلته ناست دي، امیر صاحب ناست دی، سرمعلمین ناست دي او دغه شان مشر زموږ قومي خان کاکا دا چې کوم دی دا ناست دی، دا به هم سره وغږېږي او زموږ چې کوم دی په نړیوالو غږ دی او زموږ چې کوم دی په دې هېوادوالو باندې غږ دی چې زموږ دغه کوم څه چې ګوري نو موږ سره چې کوم دی مرسته وکړي او زموږ لاسنیوی دې وکړي او بس د هغې دغه په هیله یو ملګرو دا چې دغه قومي مشر خبرې وکړلې د دې نه په مننه وکړم ځکه یو مو وطن دی، یو مو خاوره ده. دا چې په وطن کې خدایي افتونه رامنځته کېږي. زلزلې زموږ مکتب تخریب کړی دی، د سیلابونو ویر هم ده. ماشومان په یو بیابان کې ناست دي. زموږ په نړیوالو باندې په ملګرو ملتونو باندې د یونیسف په ادارې باندې چې هغه په دغه برخه کې همکاري کوي دا غږ په کومه او زموږ غږ ته باید دوی انعکاس ورکړي. کوئی انعکاس د غږ کوئی انعکاس زموږ څوک وانه وري نو زموږ مشران به دوی د قانوني لارې ګوري. زه د یو ځوان په حیث باندې د افغانستان د رضاکار ځوانانو د یو خادم په حیث باندې نن راغلی یم. غوښتل مې چې تاسو سره د ولس دغه ستونزې د ماشومانو ستونزې او مشکلات شریک کړم. یو ځل بیا د اسلامي حکومت په مشرانو باندې دغه کوم چې موږ مکتب ته ضرورت لرو، موږ سرپناه ته ضرورت لرو. دا چې څومره شاګردان لري چې یوې شوبې دي په یوې شوبو کې به څومره شاګردان دي 1200 شاګردان دي او دا چې دی دلته موږ ورته دارګړک وایو چې دلته د سیلابونو خطر هم موجود دی. له دې مشرانو خو مننه چې نن میټینګ برابر کړی او د فیصله مجلس یې دایر کړی او زه کابل ته روان وم. ما ویلې چې د کابل چکر او د کابل سفر باید زه کینسل کړم تر څو زه دغه تر نړیوالو ورسوم. دا چې په زلزله کې ډېرې مرستې وشوې هغه ځوانان چې د هېواد نه بیرون دي هغوی ته مې پیغام دا دی چې تاسو $10 راولېږئ، $100 راولېږئ. انشاءالله زموږ د مکتب چارې په دقیقې کې جوړیږي. معاش خو استادانو ته دولت ورکوي، تاسو خیر د تعمیر په جوړولو کې پوره همکاري وکړئ. د کونړ په ځوانانو باندې د مشرقي په ځوانانو باندې دا غږ دی خیر په موږ غریب دي، موږ سره په دغه برخه کې پوره همکاري وکړئ. ستاسو د همکارۍ په هیله باندې انشاءالله
حتی الوسه به کوشش کوم چې بندیم پکې شوم او یو میاشت زندان هم تیر کړم خو دا غوښتنه به کوم او انشاءالله مبارزه به کوو تر څو دا مبارزه رنګ راوړي تر څو چې مې په وطن کې دغه مکتب جوړ شوی نه وي او زما په غرونو کې مکتبونه جوړ شوي نه وي په اواره کې جوړ شوي نه وي تر هغې پورې مبارزه نه پرېږدم او زه ستاسو تر شا ولاړ یم او په پوره معنا باندې ستاسو ملاتړ کوم. مننه.